السلام علیکم ګرانو مینوالو. امیر لیکت خودکشي وکړه او په څه وجې وکړه. دوستانو د امیر لیکت چې کومه زړه ښځه وه ثانیه لیکت، هغې مکمل حقیقت راښکاره کو. تاسو یې په دې ویډیو کې د ثانیه لیکت مکمل معلومات او انټرویو واورئ. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ درته په خپل چینل کې هرکلی وایو او امید لرو چې تاسو به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې. او دوستانو که تاسو زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. او د دې سره د ټلۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو تازه خبر مخې ته راغلی دی، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه شوې دی. امیر لیکت چې کوم د کراچۍ اوسیدونکی دی او د عمران خان د پی ټی آی په پارټۍ کې و، د هغې نه ایم این ای جوړ شوی و، خو بیا یې د عمران خان سره څه د اختلافاتو په وجه باندې د عمران خان پارټي پرېښوه او بیا آزاد حیثیت باندې د اپوزیشن سره لاړو. دوستانو د درې ودونه کړي امیر لیک او اخیری ښځه چې کومه وه چې کله دا ځان خودکشي وکړه نو هغې مکمل حقیقت راښکاره کو چې آیا امیر لیکت ولې خودکشي. دوستانو هغې دا خبره کوله سوشل میډیا باندې ما ته طلاق راکړو، نو د هغې نه بعد امیر لیکت ډېر زیات خراب شوی و ځکه چې د هغه زما سره ډېره زیاته مینه وه او چې کله یې طلاق هغه نه راکولو خو چونکې څه مجبوره شوی و او د مور او د ملګرو د لاسه هغه ماله طلاق را. او دوستانو هغې دا خبره کوله چې د امیر لیکت والا ژوند ډېر زیات په سختۍ کې وو چې د دې په وجه باندې هغه ډېر زیات مجبوره شو او خپلې خودکشي وکړه. او امیر لیکت دا خبره هم ماته کوله چې کله ما ته طلاق راکوه تا نه طلاق کوم خو چونکې ما ملګري او مور او پلار نه پرېږدي د دې په وجه باندې زه تا ته طلاق در کوم. او هغې دا خبره هم وکړه چې دا امیر لیکت زما په غم کې دا طلاق وکړو او د طلاق ته وجې خودکشي وکړه او وفات. زما ورسره ډېر ښایسته ژوند تېرېدو او د دا نشو برداشت کولی چې زه د ده نه جدا شم، د دې په وجه امیر لیکت خودکشي وکړه. دوستانو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.